زما قام پرستو لیکوالانو دا سوال راپورته کړی دی چې خپله وله جنازه هم نه ورځېدی ته په قسم سره وی ورویتی ناست دي چې پروفیسر ابراهیم د ګران بابا جنازه ولیکئ نو راشه افراسیاب خټک به کړې وه هغه له به ورغلی جنازه کوله ورځي تاسو خو د اجمل خټک بابا جنازه هم نه ده کړې اجمل خټک بابا مړو اسفندیار خان کوله راغلي دا نومونه ځکه اخلم چې څه پټو نه زموږ په دغې خلکو حق دی د ګریوانه به هم رانیسو او تپوس پتې کوو د اجمل خټک جنازې له معظم جان له ناست دی چې د هغه سره زه اکثر هر څه شریکوم هغې له زما دغه پښتانه واکمن چې کوم و هغه رانغلل نو ګران بابا له به څنګه راغلي وو د ګران بابا جنازه که پروفیسر ابراهیم وکړه هغه ډېر نر پښتون هغه د خپلو عقایدو په دایره کې ژوند کړی دی په خپله پښتونولۍ کې هغه خپله عقیده ډېره ټیک ساتلې ده زما دغه قام پرست خلک چې ځان ته څه نومونه ږدي ځان ته څه وایي زما په خیال د هغې ایمانونه کمزوري دي بلکې زموږ د ټولو کمزوري دي ځکه زموږ نه تهذیب تللی دی ځکه زموږ نه حیا تلې ده او ځکه چې کوم دی زموږ نه هر څه تللي دي مونږ خپله پښتو په خپله سپه کړې ده مونږ دې ته نه یو جوړ چې یاره مونږ د خپلې پښتو خدمت وکړي ځکه چې دا ژبه اول زده کول دي کم سړي له چې د پښتو الف ب ت س نه ورځي هغه په پښتو کې شعر لیکي دا زیاتې کوي په کار دا ده چې دغه ټکي توري زده کړي د دې په استعمال ځان پوه کړي هلته که څه کمی خامۍ اره واخلي د هغې نه وروسته شعر لیکي نو زه فکر کوم هغه به یو اثر ولري هغه به تاثیر ولري او دا خبره به دقسې روانه شي دویمه غټه خبره دا ده چې د ګران بابا د جنازې یو ډېر عجبه خاطره ده چې زما په لیکنو کې به انعکاس شته د ګران بابا باندې مونږ لا سلي نه دي خاورې نه دي اړولې چې هلته په منیخیله کې یو بل پښتون راغلی دی زما پښتانه شاعران تللي دي او د هغه قصیدې او مرثیې وي خلکو له ایواډونه ورکوي زما د پی سي زما د پېښور پریس کلب د ملګرو له زه تللی یم ما یې مننه هم کړې ده چې خپله غونډه او د ګران سبا غونډه او د ګران بابا جنازې نه وروسته جرنلستانو د دې چارسدې سره څه تعلق نه و خو پښتانه و هغوی خپله جنرال باډي غونډه چې کوم دی هغه پوسټپون کړې وه چېرې ګران بابا مړ دی زما په منیخیله کې هلته خلکو څه ویلي دي ټول ریکارډ را سره دی ګران بابا هم خاورو ته سپارو او هلته قصیدې ویلې کېدې دغه خلک په ما ته هغه سوالونه هم جوابوي چې د ګجو خان بابا په زیارت باندې چې کوم دی د پښتونخوا د جنډې سره د ولي خان جنډې د پوهنتون بیرغ ولې لګېدلی دی دا ټول سوالونه دي دا به په لیکنو کې راځي د خبرې جواب به په خبره کوو د دلیل جواب به په دلیل کوو او د شعر جواب به په شعر کوو خو ټولې کمی مونږ کې دي مونږ هغه لوستو نه کړو د کوم چې ضرورت دی مونږ هغه زده کړه او نه کړه د کوم چې ضرورت دی زموږ نه به تهذیب خامخا ځي مونږ به پښتو خامخا بوزو چې ګران بابا په خاورو ته مونږ سپارو زما قام پرست شاعران وایي چې ګران بابا جنازه خو چې کوم دی پروفیسر ابراهیم وکړه پروفیسر ابراهیم سره د خدای ښه وکړي چې یو لوی سړی د وخت ایستی دی زما ګران بابا د ډېرو اسلامي اصولو د دې وطن د دود مطابق خاورو ته وسپارو نو د چا شخصیات نه دي شیړل پکار ما ځینې نومونه ځکه واغستل چې کوم ملګري هم د ادب دعوېدار دي دا ټول حقدار یو موږ په دې کې پکار دا ده چې موږ د خپل کتاب تپوس وکړو او موږ د خپل نصاب تپوس وکړو تر څو پورې چې پښتون بچي ته نصاب نه وي ورکړی شوی دا یاد وساته شبیر دراني صاحب خبره وکړه سبا به در بل سکول روانوي سبا به درله بل سکول روانوي او سبا به درله بل بچی وجني او دغه سلسله به روانوي نه دلته امن راتلی شي او نه دلته بل څه راتلی شي او دغه انعکاس ګران بابا په خپله ډېر په ساده لفظونو کې راغونډ کړی دی چې دغه کور به جوړول وي اوږه به ښکته وړل وي یو بل به تسلیمول وي او د یو بل خبرې ته به غوږ ایښودل وي که نه وي نو د ګران بابا د دغه جنګ د دې بربادۍ د دې ټول تصویرونه د هغه په شعر کې شته چې ډېر زر به د انګریزي د ژباړو سره تاسو هم لولئ چې دغه فکر مونږ کوم ځای ته ورو هغه څومره نړیوال فکر دی په دې به پروفیسر بغزاده دانش او هغه خبره وکړي خو د هغه دغه یو شعر دی چې هغه زما په خیال دغه ټول هر څه راغونډوي چې جنګ د بهر نه دی زمونږ زړونو ذهنونو کې دی جنګ د بهر نه دی زمونږ زړونو ذهنونو کې دی مونږ د خپلو هنګامو نه څنګه بیرته کینو تر څو چې دغه فکر مو راغستی نه وي عملا کار هم نه وي شروع کړی موږ به د خپلو هنګامو په دغه جنګ کې ژوند کوو موږ به مړه کیږو موږ به بېعزته کیږو موږ به بېحیا کیږو زموږ نه به زموږ تهذیب ورکیږي لکه څنګه چې ورک دی او موږ به ناکامه یو راځئ چې د نن نه دغه سوچ واخلو دغه فکر واخلو دغه خبره ځان سره واخلو چې یاره موږ ته کار څه پکار دی کار په کتاب پکار دی کار په نصاب پکار دی او دغه درې کړی درته صرف ویم چې دغه د جنګ دي چې دغه معنا واضحوي چې یاره جنګ باید وشي جنګ په مینه ښه دی جنګ باید وشي جنګ په مینه ښه دی جنګ په ټوپک مه کوئ جنګ په هنر کیږي جنګ په نفرت مه کوئ جنګ په نظر کیږي جنګ څه بدرنګه بوټی جنګ څه بې ننګه ټکې جنګ په خیبر مه کوئ جنګ په ګودر ښه دی جنګ په
پردو مه کوئ جنګ په پښتو مه کوئ جنګ په سړو مه کوئ جنګ په مودو مه کوئ جنګ په روزګار مه کوئ جنګ په تلوار مه کوئ جنګ په کتاب پکار دی جنګ په نصاب پکار دی او جنګ په جناب پکار دی جنګ باید وشي جنګ په مینه ښه دی